السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دلته د زدرانو په قوم کې یو نجلۍ د پنجابي سره تښتېدلې ده. پنجابي کرې 3 شپې کړي دي هلته. د پنجابي مور دی، پلار یې دی، هغه پنجابي هلک دی. نو دا ګمان هم وای نسو کولی چې زنا دې ورسره کړي. خو اوس د نجلۍ کورنۍ وایي موږ کډه ځو، نجلۍ هم وژنو، پنجابی هم وژنو. نو پر دې مسله که تشران موږ ته وضاحت راکړي. محترمه فقهای کرام وایي که یو ښځه په زنا اخته وه، میړه ورباندې ورغلی، په هغه حالت کې وژلی سي. وروسته که ښځه اقرار وکړي او که شاهدان وي دې نسي وژلی. لغیر الحاکم، حاکم د زمانې، امیر د زمانې، محکمه به دا کار کوي. فتاوی هندیه جلد 2 صفحه 160 الباب السابع او دغه رنګه بحر رایق جلد 5 صفحه 240. نو د ښځې مرګ هغه وخت روا کېږي چې دا په زنا مبتلا یي، خاوند ورباندې ورسي که مړه که څه مشکل نشته. او داسې نجلۍ تښتېدلې ده او بیا شواهد هم نسته، د نجلۍ اقرار هم نسته. که نجلۍ اقرار وکړي هم دوی ته نه ده روا چې مړه یې کړي. زموږ پښتانه خو داسې خلک دي د دنیا پیغور نسي برداشتولی. د دنیا د پیغور په خاطر د عزویمې ورځې پیغور پر ځان باندې تحمیلولی سي، قبلولی سي. دغه که د نجلۍ مړه کړي، که پنجابی مړ کړي، قتل یې وکړي، عظیم جرم وکړي، قاتلین الله نه معافي، هغه به همیشه په دوزخ کې وي، همیشه به په اور کې وي. دا خلک نو چې ځان ته مسلمانان وایي، نو دا مسلمانان دي نه. یو څوک چې قتل کوي نه حق قتل، هغه مسلمان نه بلل کېږي. هغه کې بیا ایمان نه پاتېږي، هغه له ایمانه خلاصېږي په دې جرم باندې. تاسو د الله څخه وبېرېږئ. زه په دغه نه پوهېږم. نارینه و که هر قسمه درې کوله، که هر څه کول ما فی مشکل. که ښځې څخه یو خطا وسوله بس نو باره بیا اسمان راونړېدی. ستاسو په دغه کورنۍ کې چې څه نارینه یاست، خو زه دا دی دا الله په کور کې ناست یم، په حرم شریف کې یم. نو چې دغه د الله په کور کې زه تاسو ته قسم درکړم چې آیا تاسو به تر اوسه پورې دا بدفعلي نه یې کړې؟ والله العظیم چند انسانان به راته ووایي چې نه ده مو کړې، اکثره به ګونګې خولې ودرېږي. او د ښځې څخه که بیا یو بدبختي پېښ سو، بس باره ستی رنګ بد سو، زموږ ښځه وتښتېده، ستی دې کور خراب سي، ستی ښځه وتښتېده. ښځه ولې تښتي؟ خدای ځای به مو ورکړي چې میړه به د دې نه یې خوښ، یا به بې ستره یاست، حجاب به ستر به په تاسو کې به نه وي. بې ستره خلک یاست، بې ستري کوئ، بیا نو وایي ښځې مو وتښتېدلې. تاسو ښځه په خپله خوښي ورکوئ، په خپله خوښي میړه ور پیدا کړئ، بیا ښځه ولې تښتي؟ ظالم قوم یاست، الله به دغسې در سره کوي. په ټول حیات باندې پر پښتون ارامه ژوند قرآن دې کرالی. که په دغه بدبختي کې واست، که په دغه ظلم و وحشت کې واست، که په دغه بربریت کې واست، خدای څخه وبېرېږئ. بس پر ښځه غوښتلي یاست بې غیرت. د قوم دفاع خو مو نه وه کوله، د ناموس دفاع مو نه وه کوله، د قرآن دفاع مو نه وه کوله، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع مو نه وه کوله. تاسو چې دومره غوښتلي یاست، دومره په مرګ غوښتلي یاست، خو هغه خړ خړ امریکایان دې ورسي ځانونه په خنک کړي، داسې یې مردار کړي. بس یو معصومه نجلۍ د تښتېدلې ده، اوس باره ته یې ورته لګیا یاست، موږ یې وژنو، پنجابی یې وژنو. که مو مړه کړله، په ورځ د قیامت به په 18,000 قومه کې تور مخ راپورته کېږي، د دوزخ د اور په زنځیرانو به مو وتړي، دوزخ ته به مو وسپاري. 18,000 قومه به در باندې شهیدان وي. اوس خو یو دیوبندي در خبر شو داسې په موضوع باندې، یو څه خلک به نور خبر سوي. په ورځ د قیامت باندې 18,000 قومه در خبرېږي چې دا د پلانکې زوی خپله لور یا ورېره شهیده کړله، دغه نجلۍ که مو مړه کړله شهیده ده، دا پنجابی که مو مړ کړي شهید دی، شریعت ته یې وسپارئ. شریعت هم سزا نه ورکوي، شاهدان نسته، د دوی اقرار نسته، د زور اقرار صحیح نه دی. که مسلمانان یاست، دین منئ، قرآن منئ، خو دغه حکم دی چې بس الله ته یې پرېږدئ. ستاسو نافرماني یې نه ده کړې، د الله نافرماني یې کړې ده چې تښتېدلې ده. الله کار عذاب په ورځ د قیامت ورکوو.
او تاسو که تر خدای ځان زورور بولئ، تر خدای ځان غوښتلي بولئ، نو بیا یې مړه کئ، د قبر اور د قبر و عذاب ورته ځانونه ټینګ کړي. د پښتنګلوۍ په نامه باندې دوږخ ګټئ. ولې دومره بې غیرته سواست؟ هغه څوک بې غیرته دی، هغه قوم بې غیرته دی، هغه ژبه بې غیرته ده، هغه انسانیت بې غیرته دی چې دوږخ ته ولاړ سي. تاسو خو د پښتنګلوۍ په خاطر دوږخ قبلوئ، نو هر هغه څوک چې پښتنګلوي مختاره کوي د قرآن تر قوانینو د شریعت تر احکامو، هغه نو بې غیرته قوم دی، هغه بې غیرته خلک دی، هغه بې غیرته ژبه ده، هغه بې غیرته انسانان دي. موږ الحمدلله اسلام ته تر پښتنګلوۍ زیات، احکامو د دین ته تر پښتنګلوۍ زیات، شریعت ته تر پښتنګلوۍ زیات وخت ورکوو. ټولې ژبې له عربي تر پښتو ټولې دي د شریعت په نامه کې ورکې سي. شریعت هغه مقدسه لار ده، نه په عربي سړی جنت ته ځي، نه په پښتو سړی ځي. د شریعت په پایبندي باندې انسان جنت ته ځي. اکرمکم عند الله اتقا. نه عرب الله ته معتبر دی، نه عجم پرهیزګاره چې هر څوک. نو محترمینو، له دې قتله ځان وساتئ. د خدای په لحاظ ستاسو لور به مري، تاسو به قاتلان جوړېږئ. زما قبر ته څه نه راوړئ، خو والله العظیم که مې د آخرت هغه در په درې در باندې ربلېږي. بس نجلۍ الله ته پرېږدئ، بس د الله نه فرماني یې کړې ده، پنجابۍ الله ته پرېږدئ. تاسو شران هېڅ حق نه لرئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.